بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ملګرو، هیله مند یم چې روغه جوړه استئ. راځو نن د CCNA لومړی ویډیو ته. نن به صرف د CCNA چې کله موږ سره چینج راغلی، تغییر راغلی په CCNA کې، د مختلف کوم CCNA چې مختلف ټایپس موږ سره مختلف قسم CCNA چې کوم مختلف ټریک وو، CCNA راوټینګ سویچینګ، CCNA سیکیورټي، CCNA وایرلیس او CCNA کلابوریشن، CCNA وایس، مختلف CCNA چې دی سیسکو کمپنۍ د هغې مختلف بیل بیل هر یو ټریک خپل ایګزام و. نو CCNA هغه ټول سیسکو کمپنۍ هغه ټول یو ځای کړي دي په CCNA 200 301 کې. او دغه CCNA چې کوم د نوی ایګزام په 2020 کال کې CCNA لانچ کړی دی، تقریبا 3 کاله مخکې. د CCNA چې کوم ټاپکس دي، چې کوم عنوانونه په دې CCNA کې شامل دي، په ایګزام کې پیپر کې چې کوم موضوع سوال راځي هغه تاسو ته کتای شي: network fundamentals, network access, IP connectivity, IP services, security fundamentals. شپږم چې کوم ټریک دی چې دا نوی دی بیخي، automation and programmability، دا نوی راغلی network automation. دا به کې انټرسټینګ او دلچسپ موضوع ده چې اضافه شوې ده په CCNA 200 301 کې. ملګرو دلته که موږ په ریویو ایګزام ټاپک باندې کلیک کړو، دا تاسو ګورئ دا سیسکو خپل سایټ دی. ټیبل آف کانټینټس چې کوم دي یا کورس آوټلاین دی، موږ به انشاءالله دا د سیسکو د خپل سایټ نه ګورو او د سایټ مطابق چې کوم سره کوم ټاپکس په ایګزام کې شامل دي، په آنلاین ایګزام کې د هماغه مطابق انشاءالله ویډیو جوړو او مخکې وځو. تاسو ته ګورئ CCNA ایګزام ټاپک کې موږ سره شپږ مهم دغه دي عنوانونه دي. د هر یو چې کوم خپله برخه ده، د هر یو عنوان خپله فیصدي معلومه ده په ایګزام کې چې د کوم موضوع نه، د کوم ټاپک نه څو فیصد سوالونه راځي ایګزام کې. لومړی نیټورک فانډامنټل نه 20% سوالونه راځي موږ سره 20%، نیټورک اکسس نه هم 20%، IP کنیکټیویټي نه 15%، IP سرویسز نه 10%، سیکیورټي فانډامنټل نه 15%، نیټورک اټومیشن نه 10%. تاسو ته کتای شي په دې هغه شی باندې کلیک کړئ، په نیټ فانډامنټل کې موږ سره څه دي دغه لیکلي: ایکسپلین د رول اینډ فنکشن آف نیټورک کمپوننټس. رول او فنکشن کې څه دي؟ راوټر دی، لایټ دی، سویچز دي، فایروال دی، اکسس پوینټ دی، سیسکو ډي ان اس سرور دی، ډي ان اس سنټر دی، ان پوینټ چې موږ سره پرنټر او کمپیوټر او پیدا شیان دي، سرور دی. دغه موضوعات چې کوم دي هر یو موضوع انشاءالله بیل به تشریح کیږي. په دویم عنوان چې کوم دی د فانډامنټل کې کریکټرسټیک اف نیټورک ټاپولوژي به بحث کوو، 2 ټایر 3 ټایر، سپین ټاپولوژي ده، وین ټاپولوژي ده، سمال افیس، هوم افیس انشاءالله به دې بحث کوو. دریم موضوع کې کمپایر فزیکل انټرفیس دی، د فایبر اپټیک کیبل دی موږ سره مختلف موډ دی، سنگل فایبر اپټیک، سنگل موډ فایبر اپټیک، ملټي موډ، موږ سره ایترنیټ چې کوم سټینډرډ کیبل دی چې استفاده کیږي موږ سره، ټوسټډ پیر کیبل دا به انشاءالله ویو، ایترنیټ شیر میډیا اینډ پوینټ ټو پوینټ لینک دې به انشاءالله بحث کوو، کولیژن ډومین، مس میچ ډوپلیکس د کیبل چې کوم ایشو دي، TCP UDP IP ورژن 4 سبنیټینګ انشاءالله بحث کوو. IP ورژن 4 نیډډ، پرایویټ IP ایډرس څخه استعمالیږي، پبلک څخه استعمالیږي، IP ورژن 6. دا هغه موضوعات دي چې تاسو کتای شي په سیسکو سایټ کې چې په فانډامنټل کې موږ سره راځي. دویم چې کوم بخش موږ سره نیټورک اکسس ده، په دې کې بعضې موضوعات شامل دي چې هغه د ویلان مربوط دي، ورچوال لوکل ایریا نیټورک، دې به انشاءالله بحث کوو. د هر یو بریفلی مکمل به انشاءالله هر یو تشریح کیږي چې څه کار کوي، څه پر استفاده کیږي. ټرنک پورټ دی، نیټیو ویلان دی، ټرنک پورټ څنګه جوړیږي، موږ سره کوم د انکپسولیشن سټینډرډ دی دا به انشاءالله بحث کوو. LLDP CDP دا انشاءالله دا ټول موضوعات په نیټورک اکسس کې شامل دي موږ سره، په دې به انشاءالله بحث کوو. IP کنیکټیویټي کې موږ سره چې کوم موضوعات شامل دي دلته څه کتای شي: راوټینګ پروتوکول دی، نیټورک پریفکس او نیټورک ماسک او هاف او د ادمنسټریټیو ډسټنس او میټریک او ګیټ وے. دا انشاءالله ټول به انشاءالله راوټینګ پروتوکول کې هر یو کې بیل بیل چې موږ سره مختلف پروتوکول دی، ریپ دی، HRP ده، OSPF دی، BGP دی، BGP ده، ISIS دی. دا شیان به انشاءالله ټول په نمبر باندې انشاءالله تدریسیږي. IP ورژن 4 او IP ورژن 6 راوټینګ، IP ورژن 4 OSPF انشاءالله ورژن 2 په دې کې ایګزام کې دی سره پوینټ ټو پوینټ او براډکاسټ او DR BDR انشاءالله ټول انشاءالله تدریسیږي. بل هغه چې کوم عنوان دی موږ سره د IP سرویسز کې موږ سره نیټینګ دی، نیټورک اډرس ټرانسلیشن، DHCP DNS دی، SNMP پروتوکول، SSLog دی،
او اس اس ایچ ریموټ اکسس د پاتې کوم پروتوکول استعمالېږي ټلنیټ اس اس ایچ دا به انشاءالله ټي اف ټي پی اف ټي پی فنکشن کار څه لپاره استفاده کېږي دا به انشاءالله بحث کوو. پنځم چې کوم ټریک دی هغه سیکورټي فنډامنټلز کې موږ سره 3 vulnerabilities عشان سی آی ټریل به انشاءالله یو فزیکل سیکورټي څخه موږ استفاده کېږي اویرنس څنګه یوزر کارمندان څنګه ټریننګ ورکول کېږي access control list دی موږ سره پاسورډ سیکورټي وی پی ان ټایپ اف وی پی ان سایټ ټو سایټ ریموټ وی پی ان لایر 2 چې کوم سیکورټي دی فیچر دی ډي سی پی سنوپینګ او ډاینامیک ارپ انسپیکشن او مختلف موږ سره لایر 2 کې ډېر زیات فیچر دی انشاءالله سیکورټي باندې پاس کوو. د وایرلیس چې کوم سیکورټي پروتوکول دی دبليو پی اي 2 دا به انشاءالله بحث کېږي. او اخري چې کوم ټریک دی نیټورک اټومیشن دا د نیټورک د منیجمنت لپاره موږ کمان دوه ټایپ لرو یو لیګسي طریقه ده بل اټومیټ طریقه ده. نو نیټورک اټومیشن هغه اټومیټ طریقه ده په دې په اساس موږ کولی شو چې د کنټرول بیس سیستم باندې خپل نیټورک کنټرول کوو او وګورو چې په کوم ځای کې مشکلات راځي دا مختلف موږ سره دی کې سافټویر دی بینډ موږ سره دی نارثرن بینډ او ساوث بینډ اي پی آی موږ سره دی سیسکو ډي ان اس سنټر دی موږ سره مختلف دی ریسک بیس اي پی آی دی انشاءالله دا به هر یو بل بحث لاندې نیسو انشاءالله او دا به انشاءالله چې کوو تدریسوو او هر یو انشاءالله سره د دې چې تیوري موږ بحث کوو پریکټیکل لیب هم کوو انشاءالله د هر یو چې هر یو څه رقم کنفیګر کېږي څه رقم کار کوي څه رقم موږ سره د اي پی آی مختلف اي پی آی دي موږ سره څه رقم کار کوي. او نیټورک اټومیشن چې دا یوازینی چینج چې ډېر موږ ته کامن چینج دی هغه د نیټورک اټومیشن دی چې په نوي سیسنا کې راغلی په سیسنا پخوانیو سیسنا کې نیټورک اټومیشن نو نیټورک اټومیشن اینډ پروګرامابیلیټي د سیسنا 201 یو خاص ټاپک دی او دې کې موږ سره څو موضوعات د انشاءالله د بحث لاندې نیسو. ملګرو هیله مند یم چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي